دا کهاني د هغه وخته چې کله زمونږ د دنیا مکمل تباه شوه او کم خلک چې پاتې شو نو دوی ځان نه غټ غټ روبوټیک سیټي جوړ کړي وو. دا سیټي یو قسم کې موینګ سیټي وه چې دا خلک به په دې کې اوسېدل. لکه دوران موږ یوه غټه سیټي وینو چې د هغې نوم وي لنډن. دې سیټي ګورنر تیډیس خپل آرمي له order ورکړي چې یو وړه سیټي ونیوئ. لنډن سیټي به اکثر د واړه ښارونه نیول او دې نه خوراک او د خپل ضرورت سامانونه به یې ترې اخیستل. که دوران دې د یو وړوکي ښار پیچا کوي او د هغې د نیولو کوشش کوي. که دوران په دې وړوکي سیټي کې موږ یو نقاب والې جینۍ ووینو چې د هغې مخ پټ وي. لنډن سیټي دې وړوکي ښار ته بالکل نږدې راشي او یو غټه دروازه کولاو کړي او د هغې په ذریعه باندې دا وړه سیټي ګیره کړي. چې کله دا وړه سیټي ونیوي نو دې دا ماته کړي او اور ته یې واچوي. د دې په ذریعه به د لنډن سیټي انجن ته طاقت میلاوېدو. وړوکي ښار دا خلک چې کله د لنډن سیټي ته راننوځي نو دوی په زړه کې دا یره وي چې لنډن سیټي والا خلک به اوس موږ وژني. که دوران تیډیس دلته راشي او د خلکو ته دا یقین ورکړي چې تاسو دلته مکمل سیف یې. لنډن سیټي کې موږ یو بل کرکټر وینو چې د هغه نوم یې ټام. یو ډېر زیات قابل هلک وي او د سره د هسټرۍ په باره کې هم ډېر زیات نالج وي. که دوران د تیډیس لور د ټوم خواله راشي او د نه تپوس کوي چې زموږ د دنیا څنګه تباه شوه او دا څنګه ختمه شوه. یعنې مخکې خو موږ په ځمکه باندې اوسېدو نو بیا داسې څه چلو شو چې زموږ د دنیا مکمل تباه شوه. ورته ووایي چې زموږ د دنیا د یو ویپن د لاسه تباه شوه چې هغې ته میډوسا وایي. څه عام هتیار نه دی بلکې دا په 60 سیکنډ کې دا ټوله دنیا ختمولی شي. بیا موږ ته د هغه وړوکي ښار والی هغه عوام وښیي چې په هغې کې اوس هغه نقاب والې جینۍ خو هم دلته دننه راشي. لګیا وي او ځان نه څه ضروري سامان راغونډوي او دکه دوران تیډیس هم دغلته راشي چې دله په د خپل کار باندې شاباشي ورکړي. دې ټوم ته ووایي چې ته خو پایلټ جوړېدل غوښتې نو بیا ولې دا کار کوې؟ نو هغه ورته ووایي چې سرحالاتو د وجې ما خپل پایلټ دا شوق پرېښودو. دوران د نقاب والې جینۍ تیډیس وویني چې دی دلته کې رالی او دا یو چاقو راوالي او په تیډیس حمله کوي چې دکه دوران ټوم دا وویني. د هغې د نیولو کوشش کوي خو هغه یکدم راشي او تیډیس په چاړه باندې ووهي. تیډیس ته ووایي چې دا زما د مور دپاره هیسټر شو. تیډیس د هغه جینۍ نه ځان څه طریقې سره خلاص کړي خو چې جینۍ په څنګ په دوباره باندې حمله کوي نو دکه دوران ټوم راشي او دا هغه جینۍ ونیوي. جینۍ د هغې نه ځان خلاص کړي او د هغه ځای نه وتښتي چې پسې شاته ټوم او تیډیس دواړه لاړ شي. جینۍ د هغه ځای نه تېښتې کوشش کوي او ټوم هغې پسې ورپسې وي او د جینۍ آخر کار یو داسې ځای ته ورسي چې هغه ځای باندې به د سیټي ویسټ بهر ووتو. دا جینۍ د هغه ځای نه کوشش کوي چې ودانګي خو ټوم یکدم راشي او دا د لاس نه ونیوي. جینۍ ورته ووایي چې تیډیس هغه شانته نه دی چې څنګه تاسو ته ښکاري بلکې دا یو قاتل دی او بیا د هغه نه ځان خلاص کړي او دې ځای ته لاندې ودانګي. دغه دوران تیډیس خو هم دغلته کې راشي او د ټوم نه دغه جینۍ حوالې سره تپوسونه کوي. نو ټوم ورته ووایي چې هغې څه عجیبه عجیبه خبرې کولې او هغې وایي چې تیډیس یو قاتل دی. تیډیس چې دا څنګه واوري نو هغه ټوم له هم یو دیکه ورکړي او هغه هم د دې سیټي نه لاندې وغورځوي. چې کله دا حرکت کوي نو دغه دوران یو کس دغلته ولاړي چې هغه د هر څه وویني او بیا د تیډیس لور دغلته کې راشي نو تیډیس د هغې مخې ته اکټینګ شروع کړي او ورته ووایي چې هغې دواړو جګړه کوله چې هغې دواړه د دې ځای نه لاندې پرېوتل. ماله په هغې باندې ډېر زیات افسوس دی. تیډیس لور دا خبرې اوري او دغه دوران د هغې په هغه هلک باندې نظر شي. هغې د وجې د تیډیس د لور په زړه کې څه شک پیدا شي. تیډیس چې کله خپلې کمرې ته راشي نو دا یو جهاز تیار کړي او دا د جینۍ او د هلک پسې ولیږي چې آیا دې دواړه مړه دي او که بچ شوي دي. جهاز وګرځي او هغه ته هېڅ څه میلاو نه شي ځکه چې دا جینۍ یوه سایډ ته پټه شوې وه. دا جینۍ چاقو راوړي او ټوم ته وایي که چېرې تا زه نه وای ودرولې نو ما به اوس تیډیس وژلی یم وی. بیا د هغه ځای نه روانه شي نو ټوم ورته وایي چې ودرېږه ما ته د دې ځای په باره کې هېڅ څه پته نشته ځکه ما ټول عمر په لنډن کې تېر کړی دی. ما ځان سره بوځه ستا ډېر زیات هیلپ وکړم او زه به لنډن ته لاړ شم او زه به په لنډن کې د تیډیس خلاف ټول خلکو ته ووایم. دا خبره ده د جینۍ ډېر زیات خوښه شي او دی ځان سره دا ټوم بوځي. دا موږ د تیډیس وښودلی شي چې دی یو سیکرټ میشن شروع کړی دی او دی یو خطرناک هتیار جوړول غواړي چې د هغې دپاره به دی فیوجن سیل استعمال کوي. دغه دوران د میشن انچارجه د تیډیس ته ووایي چې ما اورېدلي چې په تا باندې نن چا حمله کړې ده. د حملاور نوم دی هیسټر. نو تا د سمندر منځ کې جیل ته تلل پکار دي. په هغې کې یو کس دی چې هغه د هیسټر سخت دښمن دی. تیډیس فوراً جاز ته وخیږي او هغه جیل سیټ ته روان شي. بیا موږ د هیسټر او ټوم وښودلی شي چې دی یو زړه روټۍ باندې لګیا وي او هغه خوري او د هغې د خوړو نه بعد دواړه بیا وده شي. هیسټر وده وي او دا اچانک راویښه شي چې ټوم چاته لګیا وي او چغې وهي. ښکاره شي نو ټوم لګیا وي او چاته اشارې کوي چې دا به وخیږي او 2 سیټي را روان وي. څه عام سیټي نو بلکې دا شکاریانو او هغه دې شکار شروع کړي او دې نیولو کوشش کوي خو دې دواړه د هغه ځای نه وتښتي او یو بله سیټي ولاړ وي او هغې ته دواړه ورننوځي.
سیټي د شکاریانو انتظار کوي چې کله د شکاریان لاړ شي نو د خاموشتیا سره د هغه ځای نه روان شي. سیټي د هلک ډېر زیات مهربان وي، دی له چیمر کې او د ملاسې دپاره څه ټکانه خو موله ورکړي. کله هیسټر سملي نو دا په فسټ ټایم باندې ټوم سره دغلته خبرې وکړي او خپل بچپن ورته یادوي او ورته ووایي چې زما مور یو آرکیولوژیسټ وه. ملاقات له اکثر تیډیس راتلو او هغې سره یې پټې خزانې کتلې. زما مور ته یو خطرناک شی میلاو شو چې هغه تیډیس ډېر زیات پکار و. زما مور د ورکولو نه انکار وکړو چې د هغې د وجې تیډیس زما په مور حمله وکړه او هغه یې مړه کړه او هغه ښځې ځان سره یوړو. د 8 کالو او د هغه ځای نه وتښتېدم. ته تیډیس وښودلی شي چې دی هغه جیل ته راشي چې هغه کس سره ملاقات وکړي. دا کس یې بیل ځان یو سمندر په غاړه بند کړی وي، هغې کې یو سوری وي چې د هغې په ذریعه به د خلکو ورته کتل او د دې کس سترګې مکمل شنې وي او دا یو روبوټیک انسان و. بار بار د هیسټر په باره کې چغې وهي نو تیډیس ته پته ولګي چې دا د هیسټر سخت دشمن دی. تیډیس د جهاز نه د جیل په میزایل باندې ولي چې د هغې د وجې دا روبوټیک انسان د جیل نه بهر راوځي. دلته موږ ته هیسټر او ټوم وښودلی شي چې دوی دواړه اوس په دې کمره کې بند کړي وو او دوی دواړه روان کړي یو داسې ځای ته چې هلته به د انسانانو بولي لګېدله. د بولي شروع وي او د هیسټر نمبر راشي او یو رنډم کس راشي چې هغه د هغې د اخیستلو کوشش کوي او دکه دوران یوه ښځه هلته کې راشي چې دا یو وانټډ کریمینل وه. دې به د لنډن سیټي رول نه منل چې په دې وجه دا وانټډ وه. نو سره هغه د بولي ولکس ولي او هر سیټ ته پایرنګ شروع کړي او په خلکو باندې حمله شروع کړي. دوران دغه ځای ته هغه مشیني انسان هم راشي چې هغه هیسټر پس ورپسې شي. هیسټر یو پول ته وخیږي او د هغه ځای نه تېښتې کوشش کوي خو دا مشیني انسان ورپسې هلته هم راشي. ورجینۍ دا مشیني کس یو میزایل باندې ولي او هیسټر او ټوم دواړه ځان سره جاست وخیږي او د هغه ځای نه په جهاز کې وځي. کله دې لږ پرسکونه شي نو ټوم د هیسټر خواته راشي او تپوس ته وکړي چې دا مشیني سړی څوک دی. هغه ورته ووایي چې زه کله د 8 کالو او زه د هغه ځای نه وتښتېدم او په لاره کې بېهوشه شوم نو دا مشیني کس راغلی او زه ځان سره بوتلم او مال یې خوراک راکړو. مشیني کس نوم دی شون او ده به روبوټ سره ډېره زیاته مینه وه. زه به کله چې اوداس ناست یم نو دی به اکثر زما خواله راغلی. یو ورځ زه اوداس ناست یم او دی زما خواله راغلی او ده ما سره واده وکړه چې زه به تا له مشیني وجود جوړ کړم چې د هغې نه بعد به تا ته بالکل درد نه کېږي او ته بیخي نه خفه کېږي. د هغه واده اکسپټ کړه خو یو ورځ ما ته پته ولګېده چې تیډیس ژوندی دی نو د هغې د وجې زه د هغه ځای نه وتښتېدم چې په دې د وجې شون له ډېره زیاته غوسه ورله او هغه اوس ما پسې ګرځي. دوی دا خبرې کوي او دوی بیا هغه ایربیس ته ورسي چې کوم ځای کې به د جهاز والا جینۍ اوسېده او هلته دا د ټوم او د هیسټر خپل ټول ټیم سره میلاو کړي. د جهاز والا جینۍ نوم یې اینا او هغه د هیسټر ته ووایي چې تیډیس لګیا دی او هغه خطرناک هتیار جوړوي چې د هغې د وجې به دا ټوله دنیا ختمه شي. دوی دا خبرې کوي او دکه دوران شون هم دغه ځای کې راشي او په دې ټولو باندې حمله شروع کړي. په هغه حمله وکړي او په زړه کې ولې یو سوری وکړي. شون بیا هم بچ شي او بهر راوځي او ټوم ګیر کړي او هغه د پاسه خپل کېږدي او غواړي چې دا ټوم مړ کړي خو هیسټر ورته چغې ووایي چې دا مه مړ کوه ځکه زه دې سره مینه کوم. نو شون فوراً هغه پرېږدي او لوس ته لاړ شي ځکه چې هغه نه غوښتل چې د هیسټر په سترګو کې زما د لاسه اوښکې راشي. د شون حالات ډېر زیات خراب وي نو هغه هیسټر له یو امانت ورکړي او ورته ووایي چې کله ته ما سره میلاو شوې نو دا ستا په غاړه کې و او بیا هغه راپرېوځي او په هغه ځای کې مړ شي. او هیسټر دواړه هغه جهاز ته ځان سره کسان وخیږي او د هغه ځای نه وځي. بیا موږ ته تیډیس وښودلی شي چې د هغه بوکس راوړو چې کوم د هیسټر مور پیدا کړی و او دی لګیا وي د دې بوکس په مدد سره میډیوسا تیاروي چې د هغې د وجې دا ټوله دنیا په دوباره باندې بیا تباه کېدی شي. دوران دغلته جرنیل راشي او هغه د تیډیس ته ووایي چې د هر څه بند کړه خو تیډیس دغه خبره ونه مني او الټه ټوپک راولي او هغه ولي. څه د تیډیس لور هلته موجوده وه او هغې د هر څه ولیدل. دې نه بعد تیډیس د لنډن سیټي روح د ګریټ وال سیټ ټکو چې د هغې نه اخوا به انسانان په ځمکه باندې اوسېدل او عام طریقې سره ژوند به تېروو. ټوم او هیسټر هم راشي چې کوم ځای کې به د عام انسانان اوسېدل او ډي سي د لاړ شي د ګریټ وال جرنیل خواله او هلته هغه ته ووایي چې تیډیس لګیا دی او په تاسو باندې د میډیوسا په ذریعه باندې ختم نه کول غواړي. نو هغه فوراً خپل آرمي د اډر ورکړي چې هتیار تیار کړي او کم جازونه چې هم په ځمکه ولاړ دي هغه ټول جازونه پاسوي او په هوا کې ودروي. تیډیس هم ځان تیار کړی وي او دا د میډیوسا د لانچ کولو لپاره بری راوباسي او دا پر ګریټ وال باندې نشانه ولګي او پر ګریټ وال باندې حمله کول غواړي. هیسټر ولاړه وي او هغه لاکټ راوالي چې کم لاکټ دې ته شون ورکړی و. دا چې دا لاکټ څنګه دننه کولاو کړي نو دننه دې ته په دې کې یو USB ډرایو میلاو شي او داسې لاړ شي او دا USB ډرایو
ټوم ته وښی نو ټوم ورته ووایي چې دا خو یو کریش ډرایو دی په دې وجه موږ دا میډوسا ختمولی شو. دلته تیډیس د حملې دپاره ځان تیار کړی وي او دا order ورکړي چې حمله دې وکړی شي او هغه یو مضبوطه حمله پر دیوال باندې وکړي چې د هغې د یوې حملې سره دا ټول میزایل یې راکټې هر څه تباه شي. د میډوسا دوباره د ریچارج کولو لپاره ښکته شي چې دا ریچارج کړی شي او د هغې یوې حملې نه یو غټ سوری په دیوال کې وشي. د هیسټر د یوزبې په باره کې اینا ته هم وایي چې د هغې په ذهن کې یو آیډیا راشي او هغه فوراً ټول جهازونه ځان سره روان کړي چې د لندن سیټي ته ورسي او د میډوسا هلته د کریش ډرایو په ذریعه باندې تباه کړي. د لندن سیټي نه په دې باندې ډېرې حملې هم وشي چې د هغې د وجې دې ډېر زیات ملګري مړه شي خو دوی بیا هم څه طریقې سره د لندن سیټي ته ورسیږي او هلته ترې هیسټر کوزه شي. ټوم او اینا دواړه بره لاړ شي او بره ترې اینا کوزه شي او ټوم په دې جاز کې پاتې شي. اینا دننه راشي او هغه به د تیډیس باندې حمله وکړي خو تیډیس بیا هم بچ شي. دلته هیسټر لګیا وي او هغه پټه پټه دننه راشي ځان د هغه کمپیوټر خواته ورسي او په هغه کمپیوټر کې د کریش ډرایو ولګوي چې د هغې د وجې د حملې ناکامه شي او د حملې ودرېږي. د تیډیس او د اینا مقابله شروع وي چې په هغې کې اینا ډېره زیاته زخمي شي او هغه بره نه پرېوځي او مړه شي. میډوسا د کریش ډرایو د وجې اوس تباه کېدو واله وه نو تیډیس په منډه منډه خپل لور خواله راشي او خپل لور ته وایي چې زه ځو خو لور ورته ووایي چې ته یو قاتل یې او هغه ورسره لاړه نه شي او تیډیس په خپله د هغه ځای نه وتښتي او یو جاز ته وخیږي او د هغه ځای نه روان شي. لندن سیټي اوس په فول سپیډ باندې روانه وه او دې چې کوم کنټرولر زو هغه ټول کسان هم مړه شوي دي چې د هغه ځای نه څنګه تښتي نو د جاز لاندې نه چا تړلي او دا بره نشي الوتی. دا چې بره راوخیږي نو بره ورته هیسټر ولاړه وي او په ده باندې تمانچه راواړي چې هیسټر څنګه دی ولي نو دی ورته ووایي چې زه ستا مور سره ډېر زیات نږدې یم او ته زما لور یې بل د هېڅ چا لور نه یې. په دغه بهانه دننه تمانچه واړئ او د هیسټر لاندې راوغورځئ. اوس د لندن سیټي په فول سپیډ سره روانه وه نو تیډیس د لور ټوم سره رابطه وکړي او هغه ته ووایي چې دا جاز اوس نشي ودرېدی. نو ټوم خپل د عقل مذاکره وکړي او ځان د لندن سیټي انجن درننه باسي او د لندن سیټي د انجن اولي چې هغه تباه کړي او د هغې د وجې د لندن سیټي د سپیس لږ ډېر راکم شي. هغه ځای نه ووتو والي وي او دغه دوران د هغه په هیسټر باندې نظر شي نو هغه فوراً راشي او هیسټر ځان سره خپل جاز ته وخیږي او د هغه ځای نه په تیډیس په جاز باندې حمله وکړي چې د هغه جاز د بر نه راپرېوځي او دی په هغه جاز کې له اوس هم ژوندی وي او د لندن سیټي راشي او هغه د پاسه ودرېږي او هغه لاندې کې میده کړي. که د لندن سیټي ودرېږي او د هغې نه دا ټول عام سیویلینز راکوشي نو د هغې ته د ګریټ وال جرنیل مخامخ ولاړي او ډېر نفرت باوجود هم هغه د خلک اکسپټ کړي ځان سره او د موی په دې زبانې ختمه شي.